الله پامان د الله پامان. او هلو ته خو راځه په ډول سنگار خو ډیر زیاته خپويږي او چې د کور دا کارونه پاتې دي نو دا وسو کوي مور باندې راځي دا کوي بابي خپل سم خو زوا زدي عزت کوم خو تر مور پورې مرسه عزت خو بس تا غني کم زما کوي او دا باندې څنګه جوابونه راکې سړی چې کله په کور کې نو ډیر مخکې رسو کېږي وتا خو چې راوي د کور روزي ما بس ګر جمره بس یو دا کنه دا جمره بدل تعلیم نو سمو بار بدل ورو دا د خاطر شاندره فارمال جواب را نکي وی خونه باسا دا څنګه خدای پاک مال را وستو ولا خاون ته اوکې بای خانجي خیر دې تورې هیڅ خبره نه ده خان ستاسو خبره ټیک ده خو قیمتي لوښي راته ښکاري منم چې قیمتي لوښي دي خو د انسان نه نه د انسان زړه چې مات شي بیا نه جوړېږي خو خیر دی که څومره هم قیمتي لوښي یې که نه نور به راوړم تورې دا خبرې پرېږده ته ماله یو کپ چای راوړه صحیح ده ډېره ښه ده خانجي خانجي ولې تاسو کولی شئ کولی شئ زه وایم چې تاسو تر اوسه پورې واده ولې نه دی کړی ترورې ما هم د مینې یو مهال د چا په مینه کې جوړ کړی مهال خو پاتې شو خو د مینې شهزادګۍ د مهال نه مخکې مرګ د ځان سره یوړه زما د مینې دنیا م د هغې سره لاړه مرګ حق دی او د هغې هم دومره ژوند و ترورې ما او هغې خو د مینې لوظونه کوي که چېرته زه داسې غلط قدم اوچت کړم هغه لوظونه به داسې مات شي لکه څنګه چې ګیلاس مات شي منم جایا زه ستا جذباتو قدر کوم خو د مړو سره ژوند چا کړی دی او مرګ ته منځه راغی تاسو یې ژوند د هغې سره کړی دی بیخي ستاسو قصور شو دا صرف د مینې د بوټي سیوري لاندې ناست دی خو اوسه نه مینه شته دی او نه د بوټي سیوری شته دی
اسې خو په دې لاره تېرېږم او مور مې دلته کې ده دا مخامخ کور دی مور سره به یو ځای لاړه شم مورې لارا لا لا لارا لا لا لارا لا لارا لارا لا 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 لارا لا لارا لارا لا لا لارا لا 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 لارا لا 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 لارا لا لارا لا لارا لا لارا لا لارا لا لارا لا لا لارا لا لا لارا لا ګورې تاسو ته خانجي دا زما لور ده لورې ته دلته څه کې مورې زه په دې لاره تېرېدم ما ویل چې مور مې دلته کې ده یو ځای به لاړ شو ډېر ښه دې وکړل زما هم کار ختم شو یو ځای به کور ته لاړ شو خانجي زموږ کار ختم شو موږ به لاړ شو کور ته راځه مورې لارا لا لا لارا لا لا لارا لا لارا لارا لا 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 لارا لا لارا لارا لا لا لارا لا 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 لارا لا 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 لارا لا لا لورې خان وفادار دی مورې ضروري خو نه ده چې هره اوښکه دې د خوشحالۍ وي مورې ستا خبره منم خو خلک وایي چې د ښځې د یو ویښته د لاندې سل مکره وي او د سړو د مکره خو دې هغه لوی رب وساته ای لورې که ښه دی او که بد دی ستا پسه او زما پسه د خان جذبې ته مې سلام دی فریدې دا جاړې ولې نه نه زه خو نه جاړم چې جاړې نه نو بیا دې دا شکل ولې داسې وران کړی دی چا درته څه ویلي دي څه نویدا د ډېر روزونه زه تاته یو خبره کول غواړم خو تاړو زما خبره اورې نه ما تاته مخکې ویلي وو چې سدرا بابي زما په راتلو باندې کور ته ډېره زیاته خفه ده اور زما پار کار کې نقص روباسي خو ما ته پته نشته دی چې هغه داسې ولې کوي فریدې ته هېڅ غم مه کوه زه به مې لالا سره خبره وکړم هغه به یې کوي زه اوس راپاڅم سړیا څه خبرې او کنه هغه روندار بیبي دي نه ده دا چې روزانه سنبال کړي ګرځي شونډانې سر کړي د دې ناویتوب جوړې نه ختمېږي پرېږدې ده چې خپل شوقونه پوره کړي الله ناوې ده پوه به شي یو ته څه پورې پوه نه شوې نو ناوې به څه پوه شي ته څه خواره خو چې خبره یې تو کمه نو تاسو دا ښځې یې خپلې کې یوی په ټول چرم دې سړو له جوړ کړي الله دې نه کړي چې موږ خپلې کې یو زه او هغې سره یو کور خدای دې نه کړي زه به یې په شان ټیم ستا روندار ده پته یې سپر ډېر ښه لګي تما خو ښه نه لګي ورې کېنه
ستا په یو خبره مې ډېر سوچ وکړو چې مړو سره ژوند نه کېږي. او خان خپل ژوند مه تباه کوه، نور سوچونه مه کوئ، چېرته خپل برابر خلکو کې رشته وکئ. ترورې زه خو خیس دې ته نه وایم چې چا سره ډېر دولت وي. زه خو خیس هغه ته وایم چې چا په سر باندې د حیا صدرې. خان جي ته درنو خلکو خبرې درنې وي، خو دا راته ووایئ چې هغه جینۍ څوک ده؟ جنۍ شم واپس کې دا رکوع مالت خلک به سوي چې زه دومره ظالم یم چې پتا باندې کارونه کومه د واده د 2 میاشتو شي ډول سنگار سوخي پودر خو دې نه ختمي سره جوړ دی چولې دا ما پسې دا خلک خندې چې بناوي باندې ظلم کوم زیاتې کوم کارونه به کوم دې په ځان وخت خبردار کړه دا کار وکړه ځان درات نه پروین جوړ کړی دا دا خو ماته لګیدوي چې بابي سره د کور کار کوه. بابي ولې ته زما په کار باندې خفه شوې؟ وای قربان تا خو د ځان څنګه پاک بیبي جوړه کا څومره مازو به د ځان جوړه کله چې بالکل فرشته ځان براته دومره خزانه جوړې اور لره د کور مېرمن شوي دا مشروطیان په کور کې نه منم ما بس بخلک نه خندې او کو بیا د کور کار نه ګوت یو کنه بیا ما پیژنې کنه یو بدن نسل په موټو موټو باسم ځه وکشه دا ځکه بس په ما تکا دا سپید لوري سره مې یو سلا کوله. जी मोरे دسته سره مورې لوري زړه مې غواړي چې ستا رشته دلاور سره وکړم. مورې دا سوې زما رشته او دلاور خان سره او مورې دلاور ډېر ښه سړی دی. زه ویمه چې ستا رشته دې د دلاور سره وشي. زه د ډېر وخت نه د هغې کور کې کار کوم. د هغه هېڅوک نشته او ډېر ښه انسان دی. بیا د هرې مور دا خواهش وي چې زما اولاد دې په ښځې کې رشته وشي او په ښه کور کې کښېني. مورې ستا خبره ټیک ده خو چېرته مونږه او چېرته خانان لوري دا د خانانو په جامه کې فرشته ده او زه د ډېر وخت نه دی کره کار کوم د ده څوک هم نشته دی خو بیا زمونږ به د نیستۍ رجاله ختمه شي او زما لور به د ښه کور مېرمن شي. زه مورې ستاسو خوښه ده نو نویدا زه تاته یو خبره کوم. وایه فریدې څه خبره ده؟ ما خو ستا په وینا باندې کور کې کار شروع کړو خو بابي زه منې کړم. ولې منې کړې؟ تا به ضرور څه غلطي کړي ګنې سیدرا بابي داسې ښځه نه ده. نویدا ته زما یقین وکړه ما هېڅ غلطي نه ده کړې خو هغې ویلې بس بس دا خبرې پرېږده مال یو کپ چې کمرې ته راوړه. بس امیده بس په دې کور کې به یا فریدی او یا زه دغې ښځې سره نور وخت نشم تېرولی. ګوره ښځې دا ته څه اوتې بوتې وې داسې څه ګناه کړي د فریدې چې ته دومره غوسه یې. غوسه کېږم به نه
ما ورستا سولاره ما وته وی د کور دا کار دی داوکا کار خو نه کو ولټه دومره غس جبروخ کټول مال ته را باندې خبر دا خو پس په ماته کا تو ماته د خدای رسول ته منی دا کور خبره بار مال ته تمو باسي په هر کور کې دا وړې وړې خبرې کیږي کله جنادا نه پویا دا تو خو پوېږي کنه تو سره په خزه ته فکر مکه و زبر نبی سره خبر وکړه ابه پوېږي نوید به پوي کی نوید سمنونه دي خو ځه ته ضرور سره خبر وکړه خو هغه پوي نه کنه نو بیا به د لږ سم په خپل پوي کم ته بیا ما ډېر خپې جنې او ما بیا ګرم نه کې السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम خان نو تاسو کړه دې ټیم کار وکړو او ستاسو خدمت مې وکړه خو زه غواړم چې تاسو له ډېرې ښکلې ښځې کې رشته وګورم او تاسو د خپل باقي ژوند په سکون سره تېر کړئ کینا نه نه څه دې ټول ځای ته کینا دا سه خلک بچرته وي ستاسو په شان مخلص وي خان دې په چوکاټ کې غریبي مې ته ورته ترورې دا پیغور باندې په خوشحالي بدل کوم خو زمام یو شرط دی شرط څه شرط دی زه پوه نه شوم مطلب دې دا دی چې دا بنگلا په دې بیک ټور کې دا تاسو خو ما سره ډېر وخت تېر کړی او زه وایم په دې کور کې ستا لور کې نه خان دا تاسو وایئ او دا زه وایم بس نورو پکې خبرې نشته د نکاح تیاري کوه مورې دا تاسو څنګه خبرې کوئ لورې دا غریبانو قسمت کله کله راوځي او بعضې ټیم د قسمت فیصلې د غریب دپاره ډېرې ښه ثابتېږي مورې خو ماته هغه خان څه دوکهباز غوندې کې ښکاري لورې خان ډېر ښه سړی دی ته به ورسره ډېره زیاته خوشحاله یې ژوند به دې ښه تېرېږي نه مورې هغه ماته څه ټیک نه ښکاري لورې هغه ډېر ښه انسان دی یو ایماندار سړی دی مورې زه څه نشم ویلی زما زړه نه مني مورې هسې نه چې زموږ دا غریبي او دا لږه خوشحالي د دولت په غم کې بدله شي دا ته څه خبرې کې د راتلونکي ژوند چاته څه پته وي خلک ځان ته د خوشحالۍ لارې جوړوي او زه خو درته ویم چې سوچ پې وکړه مورې زه پې څه سوچ وکړم ما خو درته خپل سوچ ویلی او باقي ستا خوښه ده زه لورې الله دې چېرته هم بدرنګه مه کړه
فریدې زمونږ د واده 2 میاشتې وشوې او تا ته پته ده چې زما مور او پلار په دې دنیا نشته خو زما ورور او زما ورندار زما پالنه د خپلو بچو کړې ده او زه تا نه هم دا امید ساتم چې ته به د هغوی همداسې عزت کې څنګه چې زه کوم نویدا ما ته دې خبرې احساس شته چې حمید لالا او سدرا بابي ستا دپاره د مور پلار حیثیت لري ته هېڅ غم مه کوه زه به پوره کوشش کوم چې زما په وجه چې ستا سترګې هغوی ته ټیټې نه شي زما تا نه هم دا امید ده. ترورې مریم به زه بوځم دې نکاح د جنج او د نکاح خلک ما په حجره کې کېنولي ولې ستاسو غریبي ده مې توان در نشي بیا په یو پیاله کې وباندې شاته تاوان نه رسي نو بیا ټیک ته ترورې مونږ له اجازت راکړه ټیک ته بیا څنګه چې ستا خوښه ده کور دی او د دلاور په خاص ژوند ښځه چې واده شي نو بس بیا د خاوند کور داخل شي مورې خو زما به تاسو ډېر زیات یادېږئ آخر مې لورې ستا نه بېغیر به دا کور ډېر خالي شي ولې مریم ډېره پریشانه غوندې شوې حال دا زه څه وینم دا ته څه وینې
मरियम दा गोरे दा दांगो उबली उबर सो उबली दांगो दा हराम दी दावत नस के तसोगे मामा ने कौलो वाला जस्ता खजा وبيا خزه او خزوسا नो खजा यम कना सब होता समझे कारण न मिले को सब देवाने पल साड़ी अजुना कर सकते وبيا خپل بلور پلار مانه نکم چاغم لشو تر پکې سوکې खुद तो बता लगे वाला होकर हमारा दा गिरज ना कवा तर सो कोई से तो देखो मारा वता गिरज के खुसदी हराम होतला लास नोरो मको कली वो से दरबार इसकम इस फिल्म ना छोड़ा तो वो माने छे वाला उच्च तक होत ना छोड़ो अगर ते उच्च तक कली वो कर दे जो खबर और मरियम उतर उच्च तक शवा और तरा का जवाब तक सुन पूरे जवाब उसका या अल्लाह ताजे पर कम इम्तिहान की बात छोड़ो
یو خوا زما د مور غریبي او بل خوا زما واده په دومره غټه خانانو کې. یا الله ته مې مددگار شي خدایا، ته مې مددگار شي. خان کو سفوري رام نه نو اوازې سو کړو چې په خپل خانه دی یوسف نوې وعده یې کړې ده راوځي. السلام علیکم یاران دی وعلیکم تاسو مشته مهرباني جی ما خو درته ویلي وو چې نن به راځي دا دی راغو. او کنه یار زه چېرته د دې رای راوړې شم یارو پته ورته لګي کنه زموږ د ډیره څه حالت دی. داسې مه وایه یار دا دیره خو زه خپله بیره ګڼم بیا تا ته پته ده که دلته کې مونږ چیرې بیرې کوو که نه یار خوشاله خو یې که نه؟ او مورې ډېره زیاته خوشحاله لورې دلاور څه شو؟ هغه دی مریم په دې مور باندې دې څه چای اوبه کړي دي و که نه؟ اوس مې دا ده چې اوس کله او راغله او بس لور سره مې یو څو خبرې کولې تاسو راغلی یې. ښه مورې دې کور کې څکلي دي مریم دې باندې ښه سپیشل چای او ښه روټۍ پرې وکړه ټیک شو زما لږ څه کار دی. هغه شان انسان دی ډېر ښه انسان دی. لورې ما خو تاسو ویلي که نه چې دلاور ډېر ښه سړی دی. ټیک دې ویلي مورې. تا ته څه ووایم مورې که تا ته څه ما وویلې زما نه زیات غم به تا ته زه تا له دا درد نشم درکولی مورې. زه تا ته هېڅ نشم ویلی. دا ټول تکلیفونه به زه په خپل ځان کې صرف ستا دپاره. لالا زه تاسو سره یو خبره کول راغلم. ښه دې وکړه ما خو په خپله تا سره خبره کوله. ها وایه څه ده؟ خبره دا ده چې اوس هغه وخت رالو چې موږ خپلې لارې جدا کړو ولې چې د سدرا بابي او د فریدي په دې کور کې یو ځای ژوند ډېر ګران شو. دا ته څه خبره کوي او بابي دې څه خبره کوي؟ زه په دې خبره کوی نشم چې غلطي په چا کې ده. لالا دا خو ما ته هم پته نشته چې غلطي په چا کې ده. فریده وایي چې بابي زما په هر کار کې نقص راوباسي. که حالات داسې نو بیا به ډېره ګران شي. ګوره دا خو ډېره معمولي خبره ده دې خو ډېر اسان چل دی. اسان چل دی لالا زه پوه نه شوم. راوګې دې راځي
वाह वाह ए मैडम जी د خاون راتلو که خود لاړې ټیم دی تا خدا سو ډور سنگار شروع کړ دی خیر خودی کنه چې آی ټول کې په میک بعد سینه کم که بیا دا ډور سنگار پر کنه نو بیا بدل خل شي بابي ما خو د کور ټول کار ختم کړ نو بیا دا دومره غوسه ده څه خبرې مالا جوابونه راکې مالا وګوره کنه حمیده جان ما تا ته نه وي چې دا چوپ برابر کې هر څه په سترګو کتو ګورم اورېده چوپ ټول عمر پردي کورونه وران کړي دي زه تا نه نن یو تپوس کوم ستا کور ته ستا ژوندار راشي نو ته به ورسره داسې سلوک کې زه به تاله د دې سزا ضرور درکوم مسکره نه بس خدای لپاره ما معاف کړ خو بابي تا ته مې یو خبره وکړه ما خو تاله د مور درجه درکړې وه بس کوشش کوه چې په مومه دا کور روان نه کړي ما معاف کړي لالا ته معاف کړه خیر دې فريدي ما نه خبرې شي د نن په څه په دې کور کې ته داسې لپاره ما د خپل پوښتنه کړې جان ته ما نه خبرې شي ته زما نه شکایتونه څنګه کوې ها بیا نه 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 یعنی کما لوري مورې دا رښتیا دي ته چې راشي که نه زه به ده سره خبرې کوم ای خوشی تروری مار مشي مریم چې سوي دا ټیک دی زه پوه نه شوم څه مطلب په مطلب به دې اوس نه پوه کړم مورې تا چې څه ګڼل دا نسي نه دی دا نه نیک عمل انسان نه دی دا ډېر بده بنا بس ساده شعوره شرابي انسان دی ته زما ژوند برباد کړی دی دا ته څه وایې مریم ستا مور خو ټول عمر زموږ خدمت کړی زما په کور کې کار کړی وروڼې ته ورته ووایه که نه دا هسې زما په سپینه جامه باندې داغ لګي دې دروغ وایي چوپ شه ټول عمر خدمت کړی دی ما په دې کور کې داسې څه نه دي کتلي نن ته د په سپینو جامه داغ لګي خپل کور کې ښه په آرام په سکون سره کښېنه مورې مورې ښځه دې وي خو ستا په شان ډېره اوچغې دی د چرچڼو په شان او مور هم درنه
दलता सके दलता सके तुम वर्दा पसे जाओ समाधे शान और शौकत पसे आ जाए उसका पता धीरे धीरे तमा लार वर्गे ओले नफस ज़काता زما د لور سره ظلم کېدو الله تعالی وخول چې ظالم کله الله نه معاف کوي الله تعالی ګوري انصاف او ناانصافي هغه په خپل عدالت کې ښه فیصلې کوي زما د لور سره زیاتې وکړو تاسو په خپل سترګو کتل چې هغې د الله تعالی نه دعا وکړله او الله تعالی ورته وخول مخکې به الله تعالی په آخرت د خلکو نه سوال جواب اخیستو اوس په دنیا ښیي چې ظلم مه کوئ زه په دې دنیا باندې یم په دې کائنات باندې زه یم زما د انسانانو سره ظلم مه کوئ زه ګورم زه به تاسو له دې بدل اخلم هېڅ چېرې د تور سرو سره ظلم مه کوئ نه د خپلې خور سره نه د خپلې مور سره نه د بلې تور سري سره نه د خپلې لور سره د خپلو لوڼو خیال وساتئ مهرباني دا میسج تاسو وګورئ او دا ډرامه وګورئ تاسو واورئ دا حقیقت دی